د ملا یعقوب اخوند خبرو د ټولو افغانانو حتی د تیر نظام د اشخاصو زړونه وګټل. ملا یعقوب تازه د هوایي ځواک او د جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره خوندور خبرونه خپاره کړل. دا چې ملا یعقوب د هوایي ځواک او پخواني جمهوري نظام د سرتیرو په اړه څه ویلي، ویډیو بشپړ تعقیب کړئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب اخوند وایي د تیر حکومت ټول نظامیان د هیواد سرمایه ده، موږ احترام ورته لرو. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو د مستبدې کړنلارې پر خلاف د تیر حکومت ټول نظامي منصوبینو ته یو ښه پیغام ورکړ. ملا محمد یعقوب مجاهد د تیر حکومت منصوبینو، افسرانو او پیلوټانو ته په خطاب کې وویل چې په بهر کې تاسې ته هیڅ احترام نه کیږي، خو طالبان هغوی ته په احترام ګوري. ملا یعقوب تیره ورځ د کابل په هوایي ډګر کې په دې اړه خبرې کولې او ویې ویل د تیر حکومت افسر او مسلکي کسانو ته به موږ د دوی د حکومت په پرتله زیاته مینه او احترام وکړو. د طالبانو د لوړپوړي چارواکي پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو له لوري د تیر حکومت له منصوبینو څخه انتقام اخیستل کیږي، زنداني کیږي او وژل کیږي. د اګست میاشت کې چې کله جمهوري نظام د طالبانو له لوري نسکور سو، ورسره سم د افغانستان په لکونو پوځیان، جنرالان، افسران او پیلوټان له هیواده فراري او بهرنیو هیوادونو ته وتښتېدل. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند په خپلو څو پیغامونو کې چې د ده په نوم نشر سوي له طالب جنګیالیو څخه یې غوښتي چې د عمومي عفوې فرمان ته په احترام سره د تیر حکومت په منصوبینو کار ونه لري. خو د طالبانو له واکمنۍ را په دې خوا تر اوسه پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د افغانستان د تیر حکومت سلګونه منصوبین د طالبانو له لوري وژل سوي او زیات شمېر یې شکنجه سوي دي. قدرمنو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.